د علم او دین سړی دومره عزتمن کي چې ته به کشر یې خو ستا په مخ کې به سپینګیري خبرې نشي کولی. د دین انسان دومره عزتمن کېږي نو رب الکعبه چې ستا عمر به لږي خو ستا په مخ کې به قرډ مشران خبرې نشي کولی، مالداران خبرې نشي کولی، د قبیلو سرداران به خبرې نشي کولی. چې مجلس ته ورنوځي ټول پاسي وایي دلته به کښېني دی د مشرۍ په ځای کښېنئ، او چې په مجلس کې خبرې کوي ټول ورته غلي کېږي، او چې څه خبرې وکړي ټولې مني، حالانکې دی به کشر. نو علم کشر مشر کوي او جهالت مشر کشر کوي. او جاهل سړی دی سپینګیری خلک وایي مړه وي دی ګډې وړې وایي دی څه وایي ګډې وړې وایي، حالانکې هغه ښه مشر سړی سپینګیری او د غټ قوم نه هم دی او د غټې قبیلې او مالدار هم دی. مړه دی که مالدار دی خو د خبرو چل وي نه ورسي. نو ګوره جهالت هغه مشري کشر کو، او علم شي چلو کو کشري مشر کو.